د مازدیګر لمونځ وسو، خلک تازه راوسي. موږ الحمدلله په دغه اولو صفو کې وو. بیا نو هغه چې دی د رسول صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د عمر رضی الله تعالی عنه قبرونه دي، او په دغه خوا کې رسته خوا کې چې دی دلته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسجد دی. هغه به هم در وښیم. هغه سپین دی، د دغه دروازې شاته راځي. هغه مناره ده دلته دغسې. نو د دې و څنګ ته پسې هاخوا ته مخ ته راځي مسجد غمامه. ډېر یو تاریخي ځای دی، هغه به هم در ښویم د خیر سره. نور نو ډېره ښایسته هوا ده او ماشاءالله لمونځ هم په ښه کراري سره وسو، نه ټیله او ټمبه ده او نه نور کوم مشکل لري. نو هوا ماشاءالله سمه ښایسته ده. لمونځ هم په خیر سره وسو. خلک دي، کوچنیان دي، غټان دي، څوک ډوډۍ خوري د لمانځه بعده، څوک چا سترخانه ورکړی دی، څوک دغسې ناست دي، څوک دعاوې کوي، څوک ذکرونه کوي، څوک عبادتونه کوي، او څوک یو چا ته انتظار دي چې دلته سره غواړي او سره دغه کېږي. نو د دې سره سره و دا څنګ ته یې ګرده و چې دي هوټلونه دي، یو دانه مانه که یو موزیم و یو دغه یي د وزارت یي، نور دا ګرده هوټلونه دي. او د مسجد غمامه، د مسجد غمامه و خواته چې ورسې بلال مسجد راځي.
بلال مسجد سره ډیر ښه دوکانونه دي. زه اوس تاسو ته درښویم ښه بازار دی. کشان میان رانیسئ د هغه ځای دی د خیر سره. اوس به تاسو سره ورسو بلال مسجد چیرې دی. بلال مسجد لار چې ده د قبلې وخواته به مخامخ ورسې په رسته کونج به ووځې. قبله دې خواته او رسته کونج دې خواته به ووځې. مسجد غمامه اوغه خواته دی. نو درځئ د خیر سره. د دا مخلوق څخه به تیر سو بیا به هغه دی نور هم در ښکاره کړو انشاءالله. مسجد غمامه خو نو وینئ دغه رسته لاسته چې دی د لمر سره البطاحين معلول د زمزم اوبه دي. څوک چې نه غواړي رانیسي موت یې کشي دغه ځای دی. نور نو د قبلې وخواته چې راسې رسته خواته دغه مسجد غمامه دی. د مسجد غمامه چې دی په رسته لاسې دې خواته به وځې مسجد بلال راځي او بازار راځي. د مسجد بلال سره چې کوم بازار دی د مسجد غمامه پر لار باندې هغه به در ښویو. دستي چې راووځې ماشاءالله ښه داسې د پارک او دغه ماحول دی. د ناستې ځای دی او دا هوټلونه هم ښه ښایسته سایه درته جوړوي. نو خلک ښه په خوند سره دلته ناست دي. روان یو چې تاسو ته درکو د مسجد بلال د بازار چکر. مسجد بلال سره چې کوم بازار دی د هغه خو بیان یې دا دی چې یو خو هر شی پکښې کې پیدا کیږي او دوهم هر شی چې ورسره پیدا سي په مناسب بیه او دریم ښه ماحول دی ښه ښایسته ځای دی د ناستې ځای دی. په دې چې هلته ګرده دغسې لار ده د پښو د تګ د پله باده دستي دی. دا پل چې دی د پله باده دستي بازار دی او ټوله لارې ښه ښایسته منظمه پاکه او سهولتونه ډېر لري. د خوراک شان لري. نو دوکانونه په هره ژبه باندې ستا سره خبرې هم کوي. مناسبه بیه هم ده. تر دغه دوکانو چې نږدې دي په مسجد سره وڅنګ ته دي د هغه نو دغه بیه ښه ده. مخلوق ته یې را روان و دې خواته د مخه اوس چې لمونځ وسو هخواته روان دي.
که ستاسو سره کوچنیان یي زنانه یي یا سپین سرې او سپین ږیري نو بیا ډېر لازمي دی چې په دا نږدې هوټلو کې تاسو ځای ونیسئ چې 5 وخته لمونځ مسجد ته ورسوئ او که ځوانان او نامیان یې در سره بیا نو که لږ لرې هم تللی سئ او راتللی سئ د خیر سره. نو تقریبا 15-16 دقیقې لار د بالا نو دا دی شروع سو مسجد شروع سو شاته او دلته بالا بازار شروع سو نو داغه پل چې دی دا سرحد دی داغه پل او در ګردو خوندوره خبره دا ده چې نه در پلو اوړې نه در اشارو اوړې او نه در موټرانو در ځایو تیریږي آرام قرار سیستم دی بس د پښو لار د چې راسې ډایرکټ دلته ورسېږي. ماشاءالله هغه دی مسجد بلال د بسو د دغه شاته دی او دغه بسونه چې دی مکې شریفې ته په ډېر لږ بیه سړی بیایي هغه دی مسجد بلال سپین مسجد دغه بالا بازار شروع سو او بازار ته مو پام وي چې د مازدیګر د لمانځه بعد دوکانونه خلاصیږي د خیره. راځئ چې در ښکاره کړو دوکانونه دا کافي شاپونه و برګر کینګ پیزا هټ و دا د خوراکي شان اول چې تیر سي باره به اصلي ځای ته تاسې بیایو. Papá, via cadela. Ja na mesa. Was ne güzel. نو ګرده ورځ مو دلته تیره کړله ښه ښایسته دوکانونه و شان وه اوس به ورسو د خیر سره ډوډۍ به وخورو نو ډوډۍ چې خورو هم دلته ښه داسې وبوله چې پارک دی دې ته قبا پارک هم وایي قبا پارک چې دی دلته کوچنیان وینې بازیان یې کوي دلته ناست موږ سودا کوي د قبا د مسجد بازار کې باید وکړي او د
अरे यार वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब को सलाम करो, व्लॉग बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। किधर से आप भाई? हम गुजरात से। गुजरात से उम्रे के लिए आए हो या? उम्रे के लिए आए भाई। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और उम्रे से भी अभी इधर से घर जाना है या इधर से मक्का जाना है आपको? नहीं, अभी मैं इधर ये छोटा मक्का जाएगा, मैं पाकिस्तान जाऊँगा। ओके माशाल्लाह, अल्लाह आपका सफ़र भी खैर से करे और भाई का क्या भी। चैनल है भाई आपका? मोर देन मनी। मोर देन मनी। मोर देन मनी यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम भाई। شنو د کوبا بازار در څخه تانسی هر وخت چې راتللی سي عجب شه بازارونه و د کوچنیانو لویانو د هر چي دپاره هم سلې او کوبا Šovi koskik po golu zaraz. Jedan veći ljudi. نو د کوبا بازار چې دی هغه ته چې راسئ د اول سره څخه شروع دي د زرګرانو دوکانونه ګرده. زرګرانو دوکانونه یوې خواته دي، د خوراک دوکانونه د بلې خواته دي، نور نو د کالو د ټولو شانو دوکانونه دې خواته. بیخي ماشاءالله ښه خوندور موسم هم دی.